موږ د والد صاحب مرحوم برخورد په مجموع کې د هر چا سره ډیر نرم و. نو د خپلو اولادو سره یې هم برخورد همداسې نرم و. خصوصا زما سره بیا ځکه تر ما مخکې زما دوې خویندې یو ورور کوچنیوالي وفات شوه، نو بیا چې زما تر پیدایش وروسته بیا زه ډېر باندې ګران وم، نو برخورد یې ډېر نرم او ډېر ښه و. د ده هدف دا نه و چې زما تر ژونده به تاسې مبارزه کوئ او تر هغه وروسته به بیا نو په کور باندې کښېنئ. هدف یې دا و چې افغانستان ته باید سوکالي راشي او افغانان باید د دغسې مشکلاتو څخه وژغورل شي او دلته یو شرعي اسلامي خپلواک نظام حاکم سي. د پردیو اهداف چې دلته پیاده کېږي دا باید د منځه څخه ولاړ شي او دلته باید که څوک راځي هغه د آبادۍ او بیارغونې دپاره راشي او د اشغال او یا د خلکو د وژلو دپاره دلته باید څوک رانشي، او که څوک راځي د هغه په مقابل کې به موږ درېږو. همدا مفکوره وه او اوس هم دا مفکوره او دا فکر راسره دی. انشاءالله آینده به چې ژوندي وي پر همدې مسیر باندې به روان یو. او مرحوم امیرالمؤمنین رحمه الله موږ ته دا درس راکړی دی او دا یې را زده کړي دي چې ازادي څه شي ده، ازادي څنګه اخیستل کېږي، ازادي څنګه پالل کېږي او څنګه ساتل کېږي. نو دا نظام چې د مرحوم امیرالمؤمنین رحمه الله په لاس باندې جوړ شوی دی او هغوی یې تأسیس کړی دی، دا په یو ډېره پیاوړې او آزاده روحیه باندې تأسیس شوی دی. نو د مرحوم امیرالمؤمنین رحمه الله یو ځانګړی او خاص صفت دا و چې هغه حر و، آزاد و، حریت یې غوښتی، د حریت دپاره یې قرباني ورکړې وه، ور یې کړه او ازادي او حریت یې وساته. ته ګورئ په دغه کوچنۍ کوټه او دغه سخت ماحول کې اوسېدل او په کلونو کلونو د خپلو اولادونو او کورنیو څخه لرېوالی او په داسې یو سخت حالت کې ژوند کول، دا یوازې او یوازې د دې دپاره و چې دا نظام وساتي او د دې نظام استقلال وساتي، کوم ځای ته ولاړ نه سي او هلته بیا د پردیو په فرمایشاتو ونه چلېږي. ځکه دی د نظام په رأس کې و چې دی محفوظ و، ټول نظام محفوظ و او پر هیڅ چا باندې د هیڅ لوري د خوا کوم فشار نه سو واردېدلی، ځکه اخري فیصله د ده د خوا کېده. نو په همدې خاطر دغه سختۍ، دغه تکالیف، دغه خوارۍ یې وګاللې تر څو موږ تاسو ته محفوظ او یو ویاړلی نظام را پرېږدي.